نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام حاضر شو د رسول الله اسلام سره بیعت وکړي بیعت پر دې ورسره وکړي د بیعت خنور شانو مرته وای دا بیعت کول چې دی په شریعت کې ډېر اهمیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره بیعت پر اسلام باندې کړی پر جهاد باندې کړی په حدیبیه کې پر جهاد باندې بیعت سره وکړي چې ګوري جنگ په پردي نه کله اهل مکه سره موږ په جنگ کې شو در مرګ پورې به تاسو سره جنگ شي دا تعهد دی بیعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر عبادت باندې ماخذ دی ګوره د جماعت منځ بکې پر دې باندې بیعت دا بیعت څه شی دی دا پیرانو سره چې دا بیعت کیږي دا څه شی دی تاسو کامل پر پیدا کړئ یو څه پر پیدا کړئ چې متشریع وي عالم د شرع وي د سنتو پابند وي تقوا او ورع پکې کی وي تاسو د داسې پیر سره بیعت وکړئ دا درې شیان دي یو سیاست دی یو شریعت دی یو طریقت دا درې سره لازم دي چې شریعت هم چلے طریقت هم چلے سیاست هم چلے سیاست دا جهاد دی شریعت دا علم دی طریقت دا عمل پکول په شریعت باندې لار معلومیږي په طریقت باندې لار چلیږي په جهاد باندې لار خطر دا بدرې سره یې کعالم او خامخا په سیاسي همي دا شرعي سیاست دا جهاد دی چې د اسلام د لپاره زمينه برابر او کعالم او خامخا په صاحب د طریقت همي طریقت به مو سره صوفي به همي دا درې سره شان چې دا سره لازم دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه بیعت واخیستی